بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. علم باید یوازې داسې نه وي چې طلباو ته باید ورسول شي. طلبا د دې په تلاش کې راوتلي دي، دې مدرسې ته راځي، هغې مدرسې ته راځي، د یو عالم دروازې ته درېږي، یو حجرې ته ورځي، دې په خپله په تلاش کې دي. هغه بې طلبه انسانان او یا هغه محروم انسانان چې هغوی تر یو چا پورې ځان نشي رسولی، چې په کورونو کې پاته دي یا کاروبارونه دوی مشغوله کړي دي، هغو ته هم باید د علمي امانت ورسول شي. او بیا دا علم چې دی، علم خو تعلیم الاسلام په افاده باندې کمیږي نه. د ابو حنیفه رحمت الله علیه سره مقدمه شامی کې دا راوړي چې پوښتنه ځینې وسوه بما بلغت ما بلغت، دا کوم مقام ته چې ته ورسېدلې دا په څه اساس رسېدلې؟ دی ورته وایي ما په افاده کې به خالق نه دی کړی او په استفاده کې د بل څه زده کوم، استنکاف مې نه دی کړی، کبر ولې مې نه دی کړی، د هر چا څه مې زده کړې ده او افاده مې هر چا ته کړې. نو علما چې د علم ته نورو پر رسوي، څومره چې د افادیت زیات وي د علم په دې باندې زیاتېږي. علم یو عجیبه سرمایه ده، څومره چې سخاوت پکښې کېږي په هغه اندازه زیاتوب پکښې راځي. وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. تعلیم الاسلام رادیو.